ورکا مرورا تمکلی ترازی کنام ورکا مرورا تمکلی ترازی کنام ستړي مسافر تمکلی ترازی کنام. یو طالب پوښتنه کوي وایي ګوتمۍ د نر دپاره څنګه د ما یو ځای په کتاب کې لیدلي دي چې هغه وایي یا بې امیر په لاس کې یا کاتب یا احمق. لفتاب توفیق الله تعالی الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه. یوه پله په دې خبره باندې چې مسر خلاص شي ګوتمۍ د سرو زرو یوازې ښځې ته جایزه ده، نر ته نه ده جایزه. یو کلاین دي، ژړ دي، مس دي او صرف دي، اوسپنه ده، دا بیا هم نر ته هغه مکروه تحریمي دي، هم ښځې ته دا جایز نه دي. دوه دا دي وکړي چې سر په خلاص شي. درېیمه خبره سپین زر دی، دا ښځې ته خو جایز دی علی الاطلاق، نر ته هغه جایز دی. یو شرط دا دی چې تر یو مسقال تر اندازې به زیات نه وي، د دراهم په اندازه هغه به زیات نه وي. دا تر دې اندازې که زیات وه د مسقال بیا خپله څوک دی لا یزید علی مسقال، څوک وایي مسقال ته به رسېږي نه. صحیح خبر هم دا ده چې محمد رسول الله په حدیث کې ویل چې مه پرې کوه مسقالا ولا دا نبي صلی الله علیه وسلم لا تتممه مسقالا. نو یو مسقال تر مسقال کم په دغه اندازه باندې دغه د سپینو زرو هغه ګوتمۍ نر ته جایزه. خو دا بیا نر کم نر ته هر هغه څوک چې سلطان وي، باچا وي، هغه یو کار لري لکه قاضي وي، د هغه دپاره سنت طریقه ده چې هغه د خپل مهر پر ووایي، موږ ورپسې امضا بولو، ټاپه بولو، چې دا خپل ټاپه هلته پر ووایي، دا خپل ټاپې توري پر نوشته کې بیا دغه هغه و دې خلکو ته وایي پر دې کاغذانو پر دې شان باندې. یوازې بېرته د مختار الله صاحب وایي یوازې دا دوه نه دي چې سلطان و قاضي دي، عرض حاجت که یو څوک هغه د یو چا دپاره رسول وي، که یو څوک د هغسې یو مفتي و غټ عالم وي، ضرورت ورته لري، حاجت ورته لري، د هغه دپاره مستحب کار دی، اولا کار دی چې وکړي. بله خبره دا ده چې د دې سماج هوا یو سړی کوي، نو د دغه ګردو کارو دپاره خلاصه دا ده چې سړی د مهر دپاره وي، د ټاپې دپاره یې کوي او زینت هم ورسره یې، دا خو اولا کار شو. سړي حاجت و ختم ته درلودی که صرف د ختم دپاره کاوه، دغه چې په جیب کې سره یې پلاس کوله نه، دا هم صحیح شو، د حاجت والا دپاره مستحب دی. او که راولاړ کس وله دغه نه وسوله، صرف د زینت دپاره و. په دغه کې هغه تورې لکه تا چې پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک وایي احمق دی، لیکن خو اصح کول دا دی چې د ادایې ملا صاحبو او د ډېرو علماو د غټو غټو کتابو څخه هغه دا جواز معلومیږي او د ډېرو خلکو سره. نو په هغه ځای کې چې نهي راغلي دي هغه نهي دوی وایي تنزیهي دي، خلاف الاولاد دي، نور ناروا او ناجایز نه دی. نو د جنت دپاره دا معنی چې تحدیث بالنعمت وکړي، د تحدیث بالنعمت دپاره هم جایزه شوه. هغه جایزه ده چې زه معنا یو سړی د دنیا لري، د دنیا د دغه خدای پاک د نعمتو اثر پر ځان ښکاره کوي، برقرار راولاړ چې دا ګوتمۍ په ګوته کې دا پروا نه کړي، دا هم جایز شو. دا خبره سول، دغه خلاصه شو، پر دغه باندې فتوا شو. بله خبره دا د موږ درته وویل چې د کلاینو د مسو او د هغه رقم د صرفو د اوسپنې دغه هغه ونه روښه د دواړو ته ناروا ده. لیکن دا هلته که چیرې سربیره ګرده دوی وه، دا وښه یې وه، که چیرې هغه سربیره آب ورکول سوی د سپینو زرو بیا روا کېږي نر ته، که د سپینو زرو یا د سرو زرو هر آب چې ورکول سوی بیا ښځې ته هم روا کېږي.
سربیره آب ته اعتبار دی دا په غاړګۍ کې هم دا حکم دی او دا په چا کې دی په ګوتمۍ کې هم کوم په دې ځای سر خلاصو نر ته خو د سپینو زرو ګوتمۍ روا و د سرو زرو نه نو که د اوسپنې یا کلاینو یا مسو ګوتمۍ ته هغه د سپینو زرو آب ورکول سوی جایزه ده او که د سپینو زرو آب نه ورکول سوی سربیره نه ده جایز او د ښځې دپاره د اوسپنې و د کلاینو و د مسو و د دې هغه د ژړو د دې ګوتمۍ هلته ورته جایزه ده که د سرو زرو آب ورکول سوي که د سپینو زرو ځکه دا سپین زرو سره زرو خو دې ته جایز بله خبره دا ده چې ګوتمۍ هغه دغه وښی معتبر دی چې نر ته د سپینو زرو جایزه ده او د سرو زرو نر ته نه ده جایز لیکن دغه اعتبار نه لري هغه دغه پس غمی اعتبار نه لري که غمی د سرو زرو هم پروا نه کوي خو چې وښی د سپینو زرو بله خبره دا وه عبرت بالحلقه دی من الفضه لا بالفص فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها د ډیرو شانو سره والی دا سوله او دغه رقم یو په سری کې د غمی که غمی را ولاړ کړه چې دغه نه دی چې دا موږ د یاقوت و د دې دپاره که چیرې غمی ورکړي موږ ویله چې د سرو زرو له نر ته ناجایز دي که چیرې د سرو زرو د سپینو زرو ګوتمۍ جوړ کړل په غمی کې یو میخ کوچنی میخ چې هغه غمی پکښې ولي دغه یې د سرو زرو پروا نه کوي خو وښی بیا د چا نه وي بله خبره دا استفتا چې دا په رسته لاس سړی کوي که په چپه لاس بعضې علما دا وایي چې په رسته چپه لاس دی کوي په رسته لاس باندې دا شعار د روافظو دی دا دور مختار هم را نقل کوي ردي مختار ملا صاحب پر دې باندې ټینګ رد کوي هغه وایي شاید دا په پخوا زمانه کې وو بله دا ده چې په اوس کې خدا نه دی بله خبره دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو بل خبرې څوک هم د رسول الله حدیث سره ټکر دی چې هغه وایي دا د بغاتو د باغیانو شعار دی چې په رسته لاس یې کوي د علي بغي لیکن خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته دې نه کوي د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دا راځي چې هم په رسته لاس وي دیم په چپه لاس نو دغه صح کول دی چې رسته او چپه فرق نه لري بله خبره دا ده چې دا خبرې ته مو پامي نو به ډېر ښه وي چې اولا و افضل دا دی چې که په رسته لاس وي که په چپه لاس وي ښځې ته خو په هره ګوته اجازه ده خو لیکن د نر دپاره اولا دا دی چې د رسته لاس په خچانه ګوته یې کړي یا د چپه لاس په خچانه ګوته دغه یې افضل دی دغه یې اولا دی دا بله او بل دغه ما چې دغه اخري په طریقه باندې د یو فایدې دغه درته وایم چې دغه ګوتمۍ باندې څنګه مهرونه وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ګوتمۍ په درې لیکې نوشته و هغه دا دی چې څنګه نوشته و هغه درې لیکې وې هره کلمه جلا لیکې وه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نوشته و محمد رسول الله په بله کې و محمد رسول الله دا په پخوا وخت کې چې رسول الله ژوندی و دا منه و اوس که یې څوک کښېږدي پروا نه کوي او د ابوبکر صدیق صاحب د ګوتمۍ دا و نعم القادر الله د عمر رضی الله عنه کفى بالموت وعظا د عثمان لتصبرن یا لتصبرن او لتندمن او د علي پر ګوتمۍ باندې الملک لله دا باندې فرح مولا تعالی پر ګوتمۍ قل الخير الا فاسكت او د ابو یوسف صاحب پر ګوتمۍ باندې من عمل برایه فقد ندم چې عمل خپل پرایو کې پښمانه دی انور آسانو او د محمد صاحب پر ګوتمۍ من صبر ظفر که صبر وکړي بری به پیدا کړي دا ټوله ډېر اختلافي مسله نه ده دا ټوله خلاصه د 253 تر 255 پنځم جلد د مختار دا مو درته ویل دغه قدر هغه کفایه راولي په دې کې مو ډېرې صفحې نه ویلې ځکه دا اختلافي مسله نه ده اما چې وضاحت یې غوښتي والله سبحانه